آیا زلاله هاشمي قتل شوي اختطاف شوي له کور څخه خپله تښتېدلې او یا هم څه بله واقعه؟ درنو لیدونکو په دې اړه مو پوره معلومات راټول کړي. که غواړئ چې تاسو یې هم په اړه پوه شئ نو ویډیو تر پایه وګورئ، او که تر اوسه مو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ پښتون ټایم یوټیوب چینل همدا اوس سبسکرایب کړئ. زلاله هاشمي چې افغانه پښتنه سندرغاړې ده چې د جمهوریت په وخت کې په ستاره افغان کې ګډون کړی و او د هغې لارې څخه سندرغاړې شوه، سندرو ته راغله او ښه مشهوره شوه. زلاله هاشمي چې د ستاره افغان له طریقه یې څه ناڅه شهرت حاصل کړ، د هغه وروسته په کور کې نسته او سندرې ویل یې پرېښودو. خو دا لا روښانه نه وه چې هغه خاوند له سندرو څخه راوګرځوله او که په خپل ازدواجي زندګي کې دومره مصروفه شوه چې سندرې ویل ورڅخه پاتې شو. ملګرو، د زلاله هاشمي په اړه باندې 15 ورځې مخکې د هغې خاوند په سوشل میډیا لایو راغلی و او ویلي و چې زلاله هاشمي یعنې د هغه میرمن له کور څخه اختطاف شوې ده، یعنې چا تښتولې ده. د زلاله هاشمي دغه خبر په سوشل میډیا باندې لکه د اور خپور شو، نو هر چا به ویډیوګانې جوړولې او د افغانستان موجوده حکومت به یې تورنول چې ګنې دا د طالبانو لخوا اختطاف شوي او وژل شوي ده. خو دا هیڅ حقیقت هم نه لري او د سوشل میډیا کارکونکي کوشش کوي چې د افغانستان موجوده حکومت یعنی طالبان بدنامه کړي، د افغانستان وګړو او خصوصا خارج میشته افغانانو ته دا ور وښيي چې په افغانستان کې امن نشته. د زلاله هاشمي کورنۍ هم په سوشل میډیا باندې 2 خبرې وکړې. یوه خبره یې دا وه چې هغه له کور څخه ورکه شوې ده، دویمه خبره یې دا وه چې هغه د خپلو خپلوانو کور ته تللې ده. د هغه کور ته د تلو نه وروسته هغه بیا کور ته نه ده راغلې.